ګران لیدونکو تاسو د 9 درس لیدونکي یاستئ د سټیپس ټو ټیک پښتو یوټیوب چینل څخه. نو په 9 درس کې موږ بحث کوو په سی فنکشن پارامیټر باندې. یعنې په سی لنګویج کې فنکشن چې موږ کاروو ځینې فنکشن لرونکي د پارامیټرز وي. نو دا پارامیټر څنګه دي، څنګه د دې سنټکس څنګه استعمالیږي او څو پارامیټر کولی شو موږ په فنکشن کې وکاروو. پارامیټر کې کریکټر څنګه پاس کوی شو، کریکټر پارامیټر په همدې شکل ایرې څنګه پاس کوی شو، او دې ته ورته نور ډیټا ټایپ لرونکي که هغه انټیجر وي فلوټ وي څنګه موږ کوی شو. په همدې شکل موږ به یو بل څه زده کړو چې هغې ته مولټي پارامیټرز ویل کېږي. مولټي پارامیټرز یعنې دا کار موږ څنګه کوی شو. نو د ټول موضوعات ته رسیدګي په دې ویډیو کې کوو. اول راځو بحث کوو په فنکشن پارامیټر باندې. د هغې فنکشن پارامیټر څه ته وایي. اول خو تاسو په دې پوه شئ کله چې یو فنکشن ته ډیټا پاس کیږي، انفارمیشن پاس کیږي، دا د پارامیټر په طریقه پاس کیږي. دا موږ ویلی شو چې فنکشن لپاره دا پارامیټر چې دی دا ویریبل کار کوي او دا همدا پارامیټر یو انپوټ ډیټا وړاندې کوي فنکشن ته چې د هغې نه وروسته هغه انپوټ ډیټا په ذریعه باندې کولی شي کلکولیشن وکړي او په هغې باندې هغه خپل فنکشن نور بعدي اجرات وکړي. راځئ سینټکس یې زده کوو. سینټکس د پارامیټر څنګه ده. تاسو په دې پوهیږئ چې اول موږ کله چې فنکشن ډکلر کوو د فنکشن ډکلر کولو لپاره موږ ساده سینټکس دا ویلی چې موږ به ډیټا ټایپ به لیکه، ډیټا ټایپ به د فنکشن لپاره موږ لیکه او د هغې نه وروسته بیا موږ د فنکشن نیم لیکه، فنکشن نیم به موږ لیکه او د هغې نه وروسته بریکټس به موږ ورکولې، بیا به باډي به موږ ورکوله. ګورئ دې بریکټس کې دلته موږ څه پاس کوو، دلته پارامیټر پاس کوو. نو ته کولی شي مختلف پارامیټر تاسو دلته پاس کړئ، معنا P1 په نامه، P2 په همدې شکل، P3 او P4. یعنې موږ کولی شو په همدې شکل تر Pn پورې پارامیټر موږ ورکولی شو. فقط تاسو سپریټ کوئ به جدای به راولئ د څه په ذریعه باندې، د کامې په ذریعه باندې. نو دا سینټکس ده. د پارامیټر په فنکشن کې کارول ډیکلریشن وخت کې دا شی ده. خو چې کله تاسو کال کوئ، کال کولو وخت کې به تاسو څه کوئ، هم د مین باډي کې تاسو به کال طریقه دا ده چې د فنکشن نیم به تاسو لیکئ، فنکشن نیم چې تاسو ولیکئ دا بریکټس به تاسو لیکئ او اخره کې سیمی کالم به ورکوئ. چې څومره تعداد کې تاسو پارامیټر پاس کړي دي دلته به تاسو هغې لپاره ویلیو یا ارګومنټ به تاسو ته ورکوئ. فکر وکړئ مثال دا ټول پارامیټر چې موږ پاس کړي دي هغه یو کریکټر ده. فکر وکړئ کریکټر ډیټا ټایپ ده او په همدې شکل موږ بل کارول د انټیجر. نو زه به څه ورکړم، فکر وکړه کریکټر لپاره یا سټرنګ لپاره زه ورته الي ورکومه، دا ما نیم ورته ورکړه. هلته هم تاسو جدای راولئ، مثال ایج تاسو ورکئ، ایج مثال 10 یا 20 ما ورته ورکړه. نو ګورئ دا دوه پارامیټر هلته ما استعمال کړي، پارامیټر ته چې ډیټا دي د دې برخې نه ډیټا دي نو دې ته موږ ارګومنټ ویلی شو، هغې ته موږ پارامیټر ویلی شو. دا سینټکس ده. نو راځئ یو مثال باندې موږ کار کوو چې څنګه کوی شو دا موضوعات په مثال کې واضح کړو. د هغې لپاره مثال به داسې ولیکو چې ساده موږ غواړو یو نیم ډسپلی کړو، یو پارامیټر ولرو چې د کریکټر پارامیټر وي، یو کریکټر موږ داسې ورته ویلی شو چې کریکټر ټایپ یو ایرې یو سټرنګ وي، هغه موږ غواړو پاس کړو ته او هغه شو کړو. نو د هغې لپاره داسې موږ کوو د هغې نه بهر د مین فنکشن نه بهر موږ به یو بل فنکشن ډکلر کړو، هغې ته به موږ ریټرن ټایپ کریکټر ده کوم د هغې ته ضرورت نشته. نو موږ داسې ورته کوو، دلته لیکو وایډ، دا به په لوور کیس کې به تاسو لیکئ وایډ، دا ریټرن ټایپ ده. فنکشن نیم به ولیکئ، مثال دلته ما شو می نیم، ما ته نیم ښکاره کړه، دا یو موږ فنکشن ورته ولیکه، دا د فنکشن نیم شو. نو په همدې شکل به تاسو څه وکئ، بریکټس به هلته راولئ او د هغې نه وروسته باډي به ورته ورکئ. نو دلته تاسو کریکټر په دې شکل موږ غواړو یو ایرې کریکټر ټایپ ایرې موږ دغه کړو چې هغې ته به نیم راځي. نو دلته به تاسو څنګه چې هلته وي هماغسې به تاسو ډکلر کړئ دلته
په همدې شکل تاسو ولیکئ نیم د ارې نوم شو او دا د ارې ډیکلریشن دلته وشو. اوس دې نه موږ د مین فنکشن شو می نیم دلته موږ کریکټر ټایپ یو ارې موږ ډیفاین کړه. موږ غواړو چې دلته یو ویلیو راشي، یو سټرنګ ویلیو راشي. نو د هغې لپاره موږ ډېر ساده فنکشن چې کله کار کوو د فنکشن نیم به موږ لیکو. هوبهو تاسو به همدا نیم راوالئ، کاپي کړئ یا یې ولیکئ چې مسلک جوړ نه کړئ. او خلاصه ده د هغې نه وروسته به تاسو څه وکئ، دا به موږ لږ دې په لکو او تاسو به هلته بریکټس به تاسو ورکئ، هلته به اخره کې سیمیکالن او دلته به یو سټرنګ به ورته پاس کړئ. نو داسې کېږي دلته دې حالت کې موږ څه چې پاس کوو دې ته موږ ارګیومنټ ویلی شو. دا ارګیومنټ به ځي وایډ فنکشن ته به دغه شو می فنکشن ته به ځي چې ریټرن ټایپ وایډ ده. او هلته موږ تیار یو سټرنګ چې کله شو کېږي هغې لپاره موږ کریکټر ټایپ ارې موږ راغستې. که چېرې تاسو دا رن کوئ او کمپایل او رن یې کوئ نو موږ ته به نتیجه عالي ښکاره کوي. او په دې شکل تاسو کولی شئ څو ارګیومنټ ورته پاس کوئ. نو تاسو به هلته یو سلش ان به تاسو ولګوئ. زه کولی شم یو بل نوم ته هم پاس کړم. کنټرول ای سره تاسو څه وکئ یو کاپي ورته والئ، مثال ته زه لیکمه کریمه. نو په همدې شکل وګورئ یو پارامتر دی، یو ارګومنټ به ورته پاس کېږي. نو په همدې شکل موږ ته به دویم کریم راښکاره کړي. هم تاسو کولی شئ مختلف ویلیوګانې دلته سټرنګ ویلیو کولی شئ دلته ورته اساین کړئ. نو که چیرې ستاسو مطلب وي چې موږ د دې عمر هم راولو نو د هغې لپاره موږ کولی شو د کامې په جدا کولو سره دلته یو بل پارامتر موږ ورکوو د ایج په نامه. او دلته موږ راشو شو می نیم دا به موږ هلته ولیکو او د هغې نه دلته موږ لیکو مثال فرهاد، دا زموږ سټرنګ دی او په همدې شکل موږ به کامې سره به جدا کړو. دلته ورته لیکو مثال عمر یې 40 کلن ده. نو دا به هلته ځي موږ ته به څه ښکاره کوي، نیم به ښکاره کوي. او چې نیم یې ښکاره کړه ورته وایو بیا کامه به کېږدو دلته او ورته وایو چې یور ایج ایز او تاسو به هلته څه او هغې نه وروسته به تاسو څه وکئ دلته هغه د ایج ویلیو به شو کړئ. نو څنګه به تاسو کوئ فارمټ سپیسیفایر به ورته وکاروئ ډي او دلته به راشئ کامه به تاسو ورته ورکئ او دا ایج به هلته ولیکئ. نو ساده که چېرې تاسو دا کمپایل او رن کړئ نو موږ ته به راکړي. دلته ایرر دې په خاطر دی چې موږ ویلیو کله چې موږ ارې کې فنکشن یعنی فنکشن چې کله مثال پارامیټر لرو په هماغې اندازه ورته ارګیومنټ باید پاس شي. ان د پارامیټر او د ارګیومنټو تعداد باید یو شی وي. که فرق وي هغه موږ ته نه رالي. نو موږ به داسې وکړو چې دا دوه فنکشن نه رن کېږي. دا به زه کمنټ کړم او دا بل فنکشن به زه رن کړم چې موږ کال کړې ده هغې ته ورته ده. که تاسو دا کمپایل او رن کړئ دلته یو بل دغه موږ ته راکوي چې دا ایج ان ناون ده، تاسو به دا ډیکلر کړئ ورته. نو همدلته تاسو کولی شئ ډیکلر یې هم کړئ، مشکل نشته. انټیجر ټایپ ده، تاسو به دا کمپایل او رن کړئ نو موږ ته به واضح ښکاره کوي فرهاد یور ایج ایز 40. نو دلته ګورئ تاسو ورونو دلته موږ دوه پارامیټر لرو، یو ارې ټایپ پارامیټر ده او بل چې ده انټیجر هغه ایج ده. تر دې دمه موږ په دې وتوانېدو چې پارامیټر د هغې ډیکلریشن پارامیټر ته ډیټا پاس کول، ملټي ویلیو پاس کول دا موږ یې زده کړه. اوس پوښتنه دا ده چې موږ څنګه کولی شو یو ارې د ارې الیمنټ پاس کو، مکمل ارې پاس کو یا ارې ډیکلر کو یا موږ ارې استعمال کو از ا فنکشن پارامیټر. دا کار موږ څنګه کولی شو هغه هم ډېر ساده واضح ده. زه به دا کمنټ کړم، دا زموږ نه ده په کاره، دا به دا ټول فنکشن به زه کمنټ کړم. دا اوس فنکشن جوړ ده چې د په کار تاسو کولی شئ کال کړئ. نو د هغې لپاره زه غواړم چې یو ارې ولرم هغه پاس کړم از ا پارامیټر فنکشن ته. نو دې لپاره موږ اول یو ارې ډیفاین کوو په مین کې، د مین په باډي کې. نو فکر وکړئ انټیجر ټایپ د ارې پاس کوم ورته مای سبجیکټ مارکس. تاسو به هلته نیمینګ کنونشن به سم ولیکئ مای سبجیکټ مارکس. او تاسو به څه وکړئ دا ارې ده سایز ورته 15 ورکوم او دلته الیمنټ ورته هم مشخص کوم. زه ورته وایم نمرې موږ 80 په همدې شکل 80 90 او دا 50 او دا 100.
دا الیمنت شو، دا ویلیوګانې شو چې په مختلفو انډکسونو کې شتون لري. دا ما سره یو ارې ده. اوس څنګه کولی شم دا ارې زه پاس کړمه از ا فنکشن او هلته د دې ویلیوګانې ګډ کړمه. نو دې لپاره زه یو فنکشن کریټ کومه، هغه ډاټا ټایپ به موږ ورته کولی شي تاسو واید هم ورته ورکوئ که چې ریټرن مطلب وي، کولی شي ریټرن لپاره به ریټرن ټایم مشخص کړئ. خو موږ فقط غواړو ویلیو ګډ کړو، نو هغې لپاره موږ د واید ریټرن ټایم نه استفاده کوو، ډاټا ټایپ نه استفاده کوو. او تاسو به څه ولیکئ د هغې نوم فنکشن نیم. زه ورته وایم شو می مای مارکس. دا یو فنکشن ما جوړه کړه. نو فنکشن تاسو ته باډي به ورته ورکړئ. دلته د پارامیټر په ځای کې تاسو به فنکشن ورته استعمال کړئ، یعنی پارامیټر به پاس کړئ. دلته پارامیټر کوم پارامیټر تاسو پاس کوئ؟ ارې پارامیټر. نو مکمل د ارې ډیکلریشن ما سره د ډاټا ټایپ سره د هر څه به تاسو کوئ، یعنی دا ارې به از پارامیټر هلته به تاسو استعمال کړئ په دې ډول باندې. بیا تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. اوس موږ غواړو همدا از فار لوپ باندې د دې ویلیوګانې موږ ګیټ کړو. څنګه به دا کوو؟ د هغې لپاره ډېر ساده د فار لوپ دلته رن کومه. د هغې نه مخکې انټیجر ټایپ زه یو کاونټ ویریبل کریټ کوم او زه لیکمه فار لوپ کاروم. او فار لوپ کې زه ورته دلته وایم چې کاونټ دې ته اساین که 0 او دا کاونټ به لوپ چلیږي تر څو پورې؟ تر 15 پورې. او په همدې شکل موږ ورته وایو دا کاونټ به پلس پلس کیږي. اوس زه غواړم چې د ارې هغه الیمنت کوم سبجیکټ مارکس چې پکې پراته دي هغه دې ماته شو کړي. خو د فنکشن په طریقه زه کار کومه. او موضوع مهمه ده چې موږ غواړو یو ارې پاس کړو از فنکشن پارامیټر. نو دې لپاره موږ کوم کار کول غواړو؟ د دې سنټکس نه موږ استفاده کوو. دا لکه څنګه چې موږ کار وکړو همدا به تاسو په همدې روش باندې به تاسو کار وکړئ، بیا کولی شئ خپل هدف ته پکې ورسیږئ. نو دلته زما څه پکار ده؟ ویلیو ګیټ کول غواړم. زه به یو پرنټ اف راوړم. آوټپوټ لپاره موږ د پرنټ اف فنکشن نه استفاده کوو. دلته به تاسو انټیجر ټایپ ده، تاسو به په دې شکل فارمټ سپیسیفایر به ته مشخص کړئ او بیا به راشئ ارې نیم به دلته ډیکلر کړئ تاسو او دلته به کاونټ به ورته ورکړئ او په همدې شکل تاسو به راشئ دلته سلش ان ورته ولګوئ او تاسو څه وکړئ؟ کمپایل او رن کړئ. د هغې نه مخکې دا کار موږ ته نه کوي، ځکه فنکشن کار نه کوي. فنکشن فقط ډیکلر ده. کله فنکشن استفاده کوو شو؟ کله چې موږ دا کال کوو. نو د فنکشن کال طریقه بیا هم ته وایم ډېره واضحه. تاسو به څه وکړئ؟ فنکشن نیم به تاسو راوالئ او بیا به څه وکړئ؟ تاسو دلته به بریکټس به وکاروئ، اخر کې به سیمی کالن. خو ته چې کوم پارامیټر ته هلته لرې همغه ډول د همغې په ډاټا ټایپ باندې، یعنې همغه ډاټا ټایپ لرونکي تاسو به ارګیومنټ ته پاس کوئ، یعنې پارامیټر ته به ارګیومنټ ځي. بیا پارامیټر از انپوټ هغه ارګومنټ الي او په فنکشن کې استفاده ترې کوي. دلته مثال تاسو ارې ورته پاس کوئ، د ارې نوم به تاسو ولیکئ. څه به وکئ؟ مای سبجیکټ مارکس وي، دا به تاسو دلته فقط د ارې نیم ولیکئ، دا کافي ده. نو موږ یو وار دا کار کړه. که چېرې موږ دا کمپایل او رن کړو موږ ته به هغه لیست آف نمبرز ښکاره کوي. نو وګورئ تاسو دا د فنکشن په ذریعه موږ وکړه چې ګوره 80 دي، 80 دي، 90 دي، 50 دي، 100 دي، دا موږ ښکاره کړه. نو په همدې شکل موږ کولی شو ارې پاس کړو. دا از یو پارامیټر ما پاس کړه. که څو پارامیټر ته ولرئ هغه کولی شي پاس کړئ او استفاده ترې وکړئ. نو دا ویډیو زموږ د پارامیټر لپاره وه چې دا ویډیو هم دلته پای ته رسوو. د اوس لپاره خدای په امان او یادوري بیا کول غواړم چې چینل سره سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. یو علمي چینل دی او د دې ټول کوډونه تاسو کولی شئ دې ذکر شوي ګیټ هب اکاونټ د لارې ترلاسه کړئ. نو اکاونټ سره هم فالو کړئ. د اوس لپاره خدای په امان، د بیا لیدو